تاسو بچی څونه دي؟ ولا بچی خو زمونږ ډېر زیات دي او د بچو مو هم بچي دي. ماشاءالله د خیره درځن نه مړولي دي د خیره سره دا پرې کې د ټویټر په شان به د پاکستان او د ټولې دنیا لوی سیاستمداران هم په دې ځای باندې چې د چا ډېر خواهش شي زه د په ټي وي راشم ریډیو ته لاړ شم سټیج باندې خو هغې نشي غریبانان تللی د هغې دپاره دا یو ډېره ښه موقع ده او اسانه لاره د محروم ګانې نشي ویلې خو د دې اصل کې د دې موږ لکه دا زه ټولو ته ښه په جار وم ټولو دنیا ته ښه په چې خبره په کلاو اواز باندې وایم چې موږ دواړو لو میریج کړی دی زموږ دواړو یو بل ډېر خوښ او دوی زما په محبت کې ما باندې یو شاعري کړې ده او هغه زه به تاسو ته اوسېدو نو زمزمه کومه یو بوډۍ ښځه هلته لاړه او هغې سره په ټوکرۍ کې په سر باندې ټوکرۍ و هغې کې داسې لږې هګۍ او داسې دانې او دا پرتې وې که نه نو په قطار کې ولاړه هم د دوی په خریدارانو کې زما نوم خو راغلی شي که نه سر د بازار بوډۍ دې ولې ګډ نشي د مصر سوداګرو نه یوسف ګټلو زه درته ووایم دا خو هغه ټیک ټاک والا انټرویو وایي چې اول شاعر ته وایي چې سندره ده هغه نسوار دي. السلام علیکم ناظرین، تاسو ګورئ WO پښتو چینل او زه یم ستاسو هوسټ واجد الله. نن مې په یو داسې میلمانه موندل دي چې دا ډېر کم انسان ته میلاویږي. دوی ته صدارتي ایوارډ هم میلاو شوی دی او ښځه خاوند هم دي. ډېر کم خلک دا پیژني ځکه چې نن ما ډېرې ویډیوګانې سرچ کړلې ما ته پته نه ده لګېدلې. صرف یوه ویډیو د دوی په خپله میلاو شوه ما ته چې د هغې نه ما ته پته لګېدلو چې دا ښځه او خاوند دی. تر اوسه پورې چاته دا پته نه وه نو د دوی نه آغاز کړو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام وجود الله مننه. څنګه جی ته ښه؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی ډېره مننه. تاسو نه زه دا کوېسچن دواړو نه کوم چې لکه ستاسو دواړو فیلډ بالکل الګ دی، یو سنګینګ طرف ته یو د صحافت طرف ته. دا څنګه تاسو واده وشو؟ نو الګ خو نه دی د صحافي چې کوم وي نو دا زما خیال دی چې د ژوند په ټولو مدونو کې دخیل وي د عمل دخل پکې وي. بیا دا دی چې زما په صحافت کې هم چې کوم ژوند دی او چاته معلوم دی نو زه چونکې شاعر یم بیسیک شاعري مې کوله لیکوال وم او ما غوښته چې زما د خاورې کم هیروز دي اتلان دي دا زه مخې ته راولم. ما ډېر تاریخي ډاکومنټریانې جوړې کړې په هغه لړ کې زه د شکیله ناز بیبي په لټون وم چې دا هم پیدا کړم. ما پیدا کړله او خدای راکړله. بس زه به دا هم چې د شاعرۍ نه بغیر سنګر چې دی نامکمل دی. یو شکل ډېر لکه ډېر کوېسچنې ما چې ویډیو لاندې کتلې وې که نه چې دوی د 28 سالو یا 25 سال د ملک نه بهر اوسېدلي وو. دا ستاسو کورنۍ څه مسله وه که کاروبار مسله؟ نو داسې وه چې د بیبي بهر کاروبارو د هوټل کاروبارو د پاکستان نه بهر او د بار په خپل نورو انټرویوګانو کې ویلي دي چې ما خپل فن سره انصاف نشو کولی نو چې وخت پې ولاره اوس رالم خپل فن کوم. جی بالکل دا شانتي خبره ده. جی بالکل دې کې شک نشته. اوس په پرسنل طرف تاسو بچي څونه دي؟ ولا بچی خو زمونږ ډېر زیات دي او د بچو مو هم بچي دي. ماشاءالله د خیره درځن نه مړولي دي د خیره سره. دا بریکینګ نیوز ده لکه چاته دونه پته نشته چې دونه نشته ده. اوس راځو تاسو باندې لږه جلتي ده که نه موږ که ټیک ټاک ته ګورو که نه ټیک ټاک بالکل چې کومه د سنګینګ صحافت او د هر څه د دنیا یې چینج کړه. دې تاسو په څه ګورئ؟ ډېره ښه ده. زه هم دا هغه رسنۍ ده چې دې ته زلمي هم راغلل د منځومانې خلک هم راغله اوس زاړه هم بور کېږي نو دې طرفونو ته راځي. خو خبره دا ده چې د دې استعمال خلک څنګه کوي چونکې دغه فورم سره د خلکو دلچسپۍ ډېرې دي خو د بدنصیبۍ نه خلکو د غیر سنجیده خلکو لاسونو ته پریښی د ماشومانو لاسونو ته پریښی او سنجیده خلک ورته نه راځي. زه وایم چې 3 میاشتې وروسته به تاسو ګورئ چې د ټویټر په شان به د پاکستان او د ټولې دنیا لوی سیاستمداران هم په دې ځای باندې په دې فورم باندې خپله خبره دنیا ته رسوي او اوس دې طرف ته رجحان د خلکو سیوا شوی هم دی. نو رسنۍ چې څونه ټولنیزې دي دا خو شرط دا دی چې ته په مثبت ډول استعمال کړي.
زه خو هم چې دا کم محرومه خلک چې دي که نه چې د چا ډېر خواهش شي چې زه دې په ټي وي راشم ریډیو ته دې لاړ شم سټیج باندې خو هغوی نشي غریبانان تللی د هغوی دپاره دا یو ډېره ښه موقع ده او اسانه لاره د محروم خلکو دپاره د هغوی محرومي ختمولو لپاره ډېر ښه لکه ځای دی دا. تاسو هم شاعر یې او دوی هم غانې وایي مونږ تاسو دواړه مونږ ته کومه یو وایي نن زه خو غانې نشم زما کولی شي بالکل له معمولي غوندې نه دوی غانې نشي ویلی خو د دوی اصل کې د دوی مونږ لکه دا زه ټولو ته ښه په جار وایم ټولو دنیا ته ښه په چې خبره په کلاو اواز باندې وایم چې مونږ دواړو لو میریج کړی دی زمونږ دواړو یو بل ډېر خوښ او دوی زما په محبت کې ما باندې یو شاعري کړې ده او هغه زه به تاسو ته اوسېدنو زمزمه کومه نو دا اول د وړه شان خبره کوم د دې سره چې کومه تړلې شوې ده چې وی دغه یوسف علیه السلام چې کوم ټیم هغوی باندې بولي لګېده نو یو بوډۍ ښځه هلته لاړه او هغې سره په ټوکرۍ کې په سر باندې ټوکرۍ و هغې کې داسې لږې هګۍ او داسې دانې او دا پرتې وې که نه نو په قطار کې ولاړه وه خلکو لکه بولي لګوله اوچت اوچت خلکو که نه چاته تپوس وکړو چې یا به ته دلته څه کوې که نه نو هغې ورته وویل چې زه هم ولاړم بولي کې که نه نو هغې ورته چې تا ځان ته کتلي دي ته د خپل تا سره خو یو څو هګۍ دي په دې په ټوکرۍ کې لږې دانې دي ته په دې بولي لګې هغې ما ته ښه پته ده چې بولي زه نشم لګولی خو کم از کم د دې په خریدارانو کې زما نوم خو راغلی به شي که نه نو فاروق صاحب ما ته وایي چې ته لکه مثال دی د یوسف علیه السلام زه د هغې بوډۍ مه وي زه تا زما ته خوښ نو خو زه دې دپاره زه خوش قسمت یم چې ته ما حاصله کړې که نه نو بیا په دې باندې دوی یو شعر لیکلی دی هغه زه تاسو ته زمزمه کوم د مصر د بازار بوډۍ دې ولې ګډه نشي د مصر سوداګرو نه یوسف ګټلو وشوه بس نور د ژوند سوالونه په والله که چېرته وکړم ژوند څو خو به ستا دغه خواږه کتلو وشوه. مهرباني بس یو تپوس به تاسو نه کوم چې تاسو دواړه لکه عمر ته وګورئ ډېر زیات عمر دی داسې ښکاري زما هم ځوانان ښکاره کېږي داسې خوشحاله ستاسو په دې مخ باندې داسې رڼا ده د دې څه وجه کېدی شي؟ زه به په خپل یو شعر کې جواب درکړم چې د انسانانو سره ښه کوه نو ښه به ګرځې فراق دغه تجربه دې زندګۍ راکړې ډېر ښه دي ډېر ښه دي تاسو بس وایي دا دومره په مخ باندې دونه رڼا دومره دا د دوی د مینې او د محبت او د دوی د ډېرې خلوص او د ډېر زما خیال ساتلو وجه ده دوی زما ډېر زیات کیر کوي او ما له د ژوند هره خوشحالي راکړې ده الله پاک چې ما له دوی راکړه زه کمپلیټ خو یو رب دی خو د دوی مینې زه د دوی محبت او د دوی کیر زه کمپلیټ کړم څه دي چې د دوی په ژوند کې ستانه دي خوښېږي ته چې دا بالکل دوی د ژوند نه وباسي او هغه څه دي چې ستا خوښ وي چې دوی بالکل همیشه د دوی سره وي نو بس داسې خو ما لا تر اوسه څه نه دي کتلي ځکه چې که لږ ډېر څه وم نو هغه دوی په خوا ختم کړي دي تاسو دې کې څه وینئ داسې جی درته ووایم دا خو هغه ټیک ټاک والا انټرویو وایي چې اول شاعر ته وایي چې سندره راته هغه نسوار دي مهرباني